د کابل ښاروالۍ له لوري د دویمې ناحیې اړوند د اسماعي غره په لمن کې د میشتو خلکو د هوساینې لپاره د 380 مترو په اوږدوالي سینو او له 20 څخه تر 80 مترو مربع پراخوالي د 18 زرغون سیمو د جوړولو چارې روانې دي. ښاروالۍ کابل که عدالت اصلیش ایجاد فضاهای خوب د کابل ښاروالۍ له اصلي دندو یوه ښکلې فضا او ښاریانو ته د ښه ښاري خدمتونو رامنځته کول دي. کابل ښاروالۍ د دغه ښار په بېلابېلو ناحیو کې ارګاني یا انکشافي پروژې لري. دغه ارګاني یا انکشافي پروژې د دې ښار په پلاني او هم غیر پلاني سیمو کې دي. په پلاني ساحو کې اکثره نوي سړکونه لرو او د هغه سړکونه دي چې خلکو ته سهولیتونه رامنځته کوي او په غیر پلاني سیمو کې په مشخصه توګه موږ د کانکریټ اچولو او په غرنیو سیمو کې د زینو او ورته نورو شنو سیمو جوړول دي ترڅو موږ وکولای شو دغه محرومو سیمو ته چې موږ یې لرو له ښاري خدمتونو برخمن شي ترڅو خلک په راتلونکي کې وکولای شي ښه او ارامه ژوند ولري. د اسماعي تاریخي غره په لمن کې اوسیدونکي وایي چې دلته ځینې ویجاړې شوي وي او یا بیخي نه وي چې په تګ راتګ کې خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په خبره په ژمي کې به ستونزې دومره ډېرې وي چې په ویجاړو زینو کې د ښویېدو له امله څوک له کوره نشوی راوتلی. په دغه سیمه کې ډېرې ستونزې وې که هغه د لارو زینو او یا هم د اوبو وې. لارې خرابې او زینې ویجاړې وې. د اوبو مخه بنده وه چې په کومه لاړې شي. مخکې له دې چې دلته کار پیل شي ستونزې بیخي ډېرې وې. دلته ډول ډول ستونزې وې که هغه د لارو زینو اوبو او یا هم د واورې په برخه کې یادې کړو. شاوخوا 20 یا 25 کاله کېږي دلته ژوند کوم. د دې ځای خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو. دروند بار خو به دلته ډېر کم راخېژول کېده. د خلکو تګ راتګ هم کم و ځکه لارې خرابې او زینې ویجاړې وې. دغه ستونزې به بیا په ژمي کې بیخي ډېرې وې ځکه که ځوان و که بوډا و په واورو کې به ښویېدو او لاندې خټو او اوبو کې به لوېدو. د سیمې اوسیدونکي د کابل ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې اوس خلکو ته د اسانتیاوو ترڅنګ زده کوونکي هم ښوونځیو ته په ډاډه زړه او پرته له کومه ګواښه تګ راتګ کوي. کله چې دا لارې او زینې خرابې وي نو موږ به سم تګ راتګ نشو کولی. لارې به دومره خرابې وي چې حتی پورته به ختلی نشوم. اوس چې زینې جوړې شوې نو ښوونځي ته په اسانۍ سره تللی شو. موږ چې مکتب ته تلو لارې ډېرې خرابې وې او ژمی چې و دلته خلک به ښویېدل او لوېدل به ټولو ته به ډېر مشکلات اوس چې زینې جوړوي ډېره مننه ترې غواړو. ډېر ورته خوشحاله په وخت مکتب ته رسیږو په وخت را رسیږو. د کابل ښار په زړه کې څو ځایه لکه شیر دروازه، اسماعي، دهمزنګ او کارتسخي سیمو کې لوړ غرونه موجود دي چې خلکو پکې د استوګنې لپاره کورونه جوړ کړي دي. خو د تګ راتګ او اوبو په برخه کې په ځانګړې توګه د ژمي پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.